یو بادشاہ قرآن لسته، قرآن لستونو دیزه ته چراغله دی چې یسألوه من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. سوال کوي دا الله ناغه مخلوق چې پزمکه او اسمانونو کې دی، کل یوم هو فی شأن، ار ورځ دا الله په یو نوی شان، ار ورځ. بادشاہ دلته حیران شو چې ار ورځ دا الله نوی شان چې دا څه شي. ټول شپه سوچو سباش اس پتاو نه لګي. سار دربار تراغه خپل وزیر اعظم ته وای چې تراغه به بل کار نه کوي چې سیوا د قران د یو آیات کې بیګا ځن خطه چې د دې په مطلب نه کوي. معلومیږي دا چې بادشاہ له ټول قران ورتلو او یو آیات کې ورته اشتباه شوه. وزیر اعظم صاحب هم چې د جنیجو ورو هغه چرته ورتلو چې کل یوم هو فی شان څه مطلب نو. هغه ورته صاحب ماته یو شپه مهلت راکا چې زه پته ولګم. وېزا کور تراغه اوس خفه کټ کې پروت ته چې خدای که مولانا تاسو کوم چې کل یوم هو فی شان څه مطلب ده. خدا زما انسلټ ده، زما بی عزتی ده چې زه به اوس مولانا تاسو او کنه کومه په پویګم نه. د غلامو خادم اراغه ورته صاحب نن ولی غمگین غوندې پروت ورته بچیا بادشاہ را نه دی یو مسلې تپوس کړي دی او په پویګم نه. وی چې څه مسله ده؟ وی د قران مسله ده. ته په څه پویګې؟ ته غلام سره. هغه ورته صاحب ما ته وایي زه په پویګم زکه چې قران همیشه د غریب سړي دغه خدمت کړي، د سرمایدارو سینو د قران خدمت نه دی کړی، د معتبرو سینو د قران خدمت نه دی کړی. اوږي او تګي خېټه او تګي سینې د قران خدمت کړي. ما ته وایي ورته کل یوم هو فی شان. قران کې راځي چې هر ورځ د الله په یو نوی شان کې، نو د هر ورځ د الله نوی شان چې دا څه شی دی. غلام ورته وی چې ما بادشاہ له بوزا زبه پویک ویل تعالی درځي ویل بالکل. ساره غلام راوسته دربار ته صاحب هغه استاد سوال جواب دا زما غلام و. بادشاہ ورته داسې کتلی چې غلام او جواب ویل کړه پویږي. ویو صاحب را پاسې دلې وی وای دا الله را ورځ نوې کار څه شي دی. غلام را پاسې دلې ورته وی چې تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اے بادشاہ ار ورځ د الله نوې کار دادې چې شپوي ورځ پکې رانه باسي رڼا جوړ کی، ورځ وی شپه پکې رانه باسي تیار جوړ کی. بلکار ار ورځ نوې دادې چې د ژوندینا مړې پیدا کی او مړی نه ژوندې پیدا کی او رزق ورکی هغه چاته چې رضای وشي به حساب. بادشاہ ورته وی چې په دې یو ټکی پوه نشو ورځ پشپا کې شپه په ورځ کې دا خو ټیک د ژوندینه مړه پیدا کیو د مړی نه ژوندې په دې پوه نشو. ورته له بادشاہ قبله عالم چرګ ژوندې شه ده اگې ته مړه پیدا کی، اگې مړ شه ده او بچې ته ژوندې راو بس. بادشاہ ورته ٹھیک. وزیر اعظم ته وی چې او با صدا د وزارت عباد او دی غلام ته واغوندا. د وزارت قابل هغه سره کې دی چې کوم په قران پويږي. ته په قران نه پويږي مانن نه دی وزیر اعظم کو. وزارت عبای وستا او غلام واغوست چې واغوسته دربار کې شاهي سلامي ورته وش.
غلام ورته وی غوکې دا بادشاہ چې دې ټیم کې دا الله نوې کار درته بلو خیر په دې ټیم قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اے بادشاہ امغ ورز دلانورم ندے پریوتے دے وزیر اعظم اوزی غلامم او په دې لک سات کې اوسه زو وزیر اعظم کړم او دای زما غلام دی وخت کې الله نوې کار وکړ او دا کار ولی وشو ځکه چې ان الله على كل شيء قدير. الله پارس قادر پارس په سکندونو کې د بادشاہ کی او په سکندونو کې د غدا کی لکه یو بادشاہ تا نجومیانو ویلی چې ته د خپل زوی ته واده مکوه او کده ته د کله واده وکړو نو په هغه شپه به د زمری خوري او د هغې نه به دی مړ شي. ډېره موده بادشاہ په دې سوچ کې او زوی ته واده نه کولو. آخر الامر سوچ وکړو چې زه بادشاہ یم فوج را سره دی اسباب د جنگ را سره دی توپ را سره دی اخر د ازمره بر ازی په کما واده شروع کو او د تمام خار نه غیر چاپیر فوج ودروله وسلې ور سره دی او توپ ور سره دی چې بای دې خار ته بزمره راځي په کما د دې دومره لوی طاقت سره بزمره راځي څنګه واده وشو ډوله رااله ناوی او زلمه ناس دی د ناوی د زمری ته زلمی ته وې چیرې دا ستا پلار د زمری نه ډېر یریده او ما تر اوسه پورې د زمری شکل نه دی لیدلی چې د زمری دا شکل څنګه دی. نو د ناوی او زلمی ته د حلوا او پلیټ راغلی څه چې د دنیا رواج د الک تیلې را واغستو او د حلوا په هغه پلیټ کې د زمری شکل جوړول شروع کړ چې د ناوې ته یو خیمه چې هغه زمری داس چې د زمری شکل یې څه وخت کې مکمل کو او ناوې ته وی چې زمری داسې شکل دی او مغه وخت کې هغه د الوا په هغه تصویري زمری کې قدرت روح واچولو د پلیټ نه راټوپ کو د بادشاہ زوی د مړی نه ونی و مړی. دنیا حیران شو دا چل څو شو د ناوې څه چلو کو ناوې ورته وی چل مال مان دې کړ دا چل شو. عبدالرحمن بابا شعر دی چې دغه باغ به د اخلاص نشي د خزانه که چاپیرت نصد د سکندر کې د سلطان سکندر غوندې فولادي دیوال د زندګۍ د ژوند نه تاو کې چې د خزان باد پې راشي نو خلاص به نشي. تاسو خیال راغی یو مشهوره واقعه ده هغه تاسو خلقم کله کله وایي چې د مولیانو منصور په دار خېجوله
اوس نور په 16-15 یی کنه یی یا په پوی یی کنه نه یی خو مولا ملزم کولو د پاره یو هربم ساتل ده چې مړه دا مولیان هغه خلق دی چې منصور په دار شي. د منصور واقعه دا یو ډیر لوی جلیل القدر بزرگ او د استغراق فی الله راغله. د ټوله زندگی صرف او صرف محبت د پروردگار عالم ګرځیدل. نو استغراق فی الله مقام ته چې سړی ورس هغه ته بیا بل څه نه ښکاري. هر طرف ته چې ګوري سوا د الله نه د هغه په نظر کې بل شی نه راځي. نو منصور د استغراق مقام ته چې ورسېده نو ځان ته چې کتم خدای دی، که مخامخ ګوریم خدای دی، که پاس ګوریم خدای دی، که لاندې ګور چرته چې ګوري وای جدر دے کتا ہوں ادھر تو ہی تو. نو ځان ته چې کتلی دي نو ځانم خدای دی. نو د خولې نه ان الحق ټکی ووایي. ان الحق معنا دا ده چې زه حق یم. علماء راونیو چې ته خدای خو نه یې، د هغه پردو ته رسېدلی چې د هغې خبره نه اورېده او نه یې د هغې جواب کو. ډېر ورپسې خو د ده په خوله بل اواز نه راتلو سوا د ان الحق. نو یو سړی چې ځان ته خدای ووایي نو په دارالاسلام کې د هغه حکم دا دی چې د هغه د سر قلم کړی شي. اندرون چې هر څه یې هغه به یي، لیکن په اعتبار د قانون سره د ده حکم دا دی چې د ده سر د قلم کړی شي. آخو ملکو اسلامی مملکتو چې منصور علماء راونی وو چې تا ان الحق ویلی دي، ستا سزا دا ده چې ستا سر قلم کړی. ویل ټیک ده، سر یې پرېکو. په کومه رسۍ چې د ده غاړې ته اچولې وه هغه رسۍ هم چغې والې ان الحق. په کومه لاره چې د ده جنازه وړه هغه دیوالونو هم چغې والې چې ان الحق. دې ته وایي استغراق فی الله. شیخ شبلی لوی ولی او بزرگ دی، هغه نیمه شپه ده خدای ته التجا کړه. وای شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم، منصور را چرا بدار کر دیے رحیم. خدایا دا منصور دی پدار ولی وخیگو؟ دا خزان تا خدای نووی. آواز ورکو چې منصور پدار منصور بود واقف اسرار سر دوست. منصور بود واقف اسرار سر دوست،
हर कस के सिर फाश कुनत ई सजाए उस मंसूर तैयार दियारे राजुना खुद او د یاره راز فاش د عشق قانون داد چې پټ وي ښکارا بنئ بادشاہ روټای کړي دا لوی لوی خلق راغوخت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پکې راوغوخت اچراغه داسې د مولاتوب په جامو کې راغی نور ته بادشاہ ورغاړي وته ځان لکه دلته زمونږ صدر صاحب چې راځي تاسو وګورئ دا کم خلک چې وغواړي ایرپورټ ته یا روټۍ ته دوی د 3 ورځو نه د خانک سنډې ځان ته نیولي امام ابو حنیفه د مولاتوب په جامو کې ورغی بادشاہ ورته راپام نه سي هغه چې څوک مولا هغه هو دا خو لباسي روټۍ واپس راغے او لوی جوبای واچولا او لوی پټکے او امسای لاس کیونی و را روان دي چې ور خاموش بادشاہ ولا را پاسې دي چې امام ابو حنیفه راغے ورغاړي ورته په خیر علی صاحب دلته کې نه روټای چې کې خو شو نو امام صاحب دا لستونه دا سويستو پاتالو کې لستونه داسې بادشاہ ورته راغے صاحب دا ولې دا خو زما روټای نه ده د لباس روټای دا لباس می چې نو واغسته چې رالم تارا تسلیم شي مونږ چې دا لباس می واغسته او رالم ترا غاړې وته نو دا زما روټای نه ده د لباس نو زمونږ زمانہ خو عجیبه لباسي زمانہ ده تاسو خیال ده مینا او عشق دې ملامت په عشق کې کتا سو خیالو کې ملامتيام ډېر تکلیفونم دی بلال عاشق عاشق دے او بیا د بلال غوندې عاشق په دغه وخت کې په ځمکې په سر بل دو داغه د عشق او د مینې اندازه دین او لګوي د حبش قوم سره تعلق لرل آزان بچ د کول نو اشهد په ځای باندې به وي اشهد د شین په ځای به سین اشهد ان محمد رسول الله نو د به اشهد ان محمد رسول صحابه په اعتراض کو جی ده بانگ غلط ہو دادی نہ ہوئی بانگ حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بلالا ته بانگ موایا یا شین زدکا او یا بانگ موایا د شین پزے سین وے غلط وے خسه په جمعات کې ټول شپه په ناس دي تیر او په جړه چې وا خدای نو د شین په ځای سینو زه خدا جبه خو تارا کړي دا خو ستا توفیق دی چې زما جبه لدی نه دی ور کړی چې زه پیشین وایم یو طرف ته د رانه وړې دی په دې سړی چې اشهد ان محمدن بمک نو ورته به می اذان کی اشاره کولا چې زه د چا د پیغمبره گواہی کوم ادا دی ناس ازه چې پچا مې نه ماده دی ناس اوس بزته کو ټول شپه په جړا دی عزیزانو شپه دومره وګدا شو چاړو تیرېدن نظام د کائنات ټول معطل شپه باندې تیریږي صحابه ډډې په ډډې چترا پاسه دراله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې نن د قیامت شپه ده شپه نه تیریږي مونږ خو حالات صحابه دا باس کولو پیغمبر سره چې جبرائیل راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راوړه ورته وی حبیبا
الله وی چې زما دی په خپل ذات باندې قسم وی چې ترسو بلال اذان نه کړه نو سبا بنکما اے پیغمبر ما ته د بلال سین په شین منظور دی سینې په شین منظور دا دې چې د اشهد په ځای اشهد وای نو الله وی د سین ما ته د شین نه دی بانګ بم دی